وی اختر په ټوکو ټوکو راغی او نه مې والی شته نه د غاړې میلونه. السلام علیکم قدرمنو، تاسو ګورئ افغان ټي وي او زه یم اخندزاده نعمان. یقینا چې تاسو ټول راته روغ جوړ او خوشحاله به یې. نن چې کوم دی نو موږ په صدر بازار ته راغلي وو. صدر بازار کې رش بې انتخایي سیوار او چې بازار ته ورنږدې کېږي نو بس دغه د کیږي او دغه بې انتخایي بس رش دی، د ګرځېدو هغه شان پکې پاتې نه دی. بهرحال له خیبر پښتونخوا د بېل بېل ځایونو نه چې کوم دی نو خلک د صدر بازار ته راغلي دي او دلته چې کوم دی نو ځان له سپلی پیزار وغیره چې څه هم وي د اختر دپاره دغه تیاری چې کوم دی نو هغه په پېښور ښار کې هم را شروع دي. کوشش هم دغه دی چې صدر بازار ته راغلو، د خلکو سره خبرې اترې کړو، کوم ملګري راغلي دي هغوی سره خبرې اترې کړو چې د هغوی د اختر دپاره څه تیاری چې کوم دی نو هغه شروع کړی دی. په دې پېښور بازار چې کوم دی نو بیا صدر بازار دا خو د خیبر پښتونخوا زه وایم چې ډېر لوی بازار دی. دلته کې چې کوم دی نو د ژوند ټولې رنګینۍ موجودې دي او شته دی. نو خلک کوشش دغه کوي چې دلته راشي او صدر کې ځان له څه ناڅه واخلي. موږ هم راغلو، کوشش به کوو چې ځان له څه واخلو، خو بل طرف ته خلک هم وایي چې ګراني بې انتخایي سیوا ده. خو که موږ ګورو نو خلک چې کوم دی نو د کورونو نه روتې دي او د پېښور مخې کړې ده او بازارونو ته راغلي دي او اختر کې ته بس ورځ نیمه پاتې ده او بیا به چې کوم دی نو اختر وي نو خلک کوشش دغه کوي چې د شپې دغه صدر بازار ته راشي او دلته چې کوم دی نو ځان له څه ناڅه واخلي. موږ به هم کوشش کوو چې د خلکو سره خبرې اترې کړو. بهرحال بازار ته چې ځې نو هلته رش بې انتخایي سیوار دی ځکه چې زنانه هم ډېر زیات روتي. په دغه وجه باندې چې کوم دی نو موږ کیمرا هر طرف ته وړی هم نه شو. کوشش به کوو چې د ځوانانو سره د مشرانو سره د کشرانو سره هغوی څه تیاری شروع کړې نو هغوی سره به په دغه اړه باندې خبرې اترې کوو. د پروګرام به باقاعده آغاز او بسم الله کوم. چېرته ځئ مه موږ سره وګورئ، که وخت درسري نو دا پروګرام را سره پایې پورې وګورئ. راځئ موږ سره. حاجي په دې ټایم کې چې کوم دی نو موږ په صدر کې ولاړ یو او صدر کې د موبایلونو د یو دوکان ته راننوتو یو. خلک چې کوم دی نو سپلی پیزار دا خو ځان له اخلي او دلته چې کوم دی نو په دغه موبایلونو په دوکان کې رش بې انتخایي سیوا نو مایل چې یاره د اختر دپاره چې کوم دی نو خلک سپلی پرېښي د موبایلونو هلېږو څنګه ناروغ را سره موجود سره به خبرې کوم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه څه دی؟ نوم څه دی د کوم دی؟ سر زموږ نوم بابر دی. تاکال یو. کوم دی یې؟ تاکال. رش ډېر زیات دی په دوکان باندې او د اختر شپې ورځې دي نو خلک د سپلو په دونه له موبایلونو هلېږو څنګه؟ سر رش ښه ډېر دی، ټول خلک راوتي پیزار پسې راوتي دي. خلک پیزار یې موبایل نه اخلي. مطلب تاسو سره مینه زیاته ده، تاسو هم را چکر وهي. سر مینه و تاسو سره کې دا ټول کیمرامان کا ټول خلک راغونډ شو. نو سپور مارکیټ خالي و هېڅ هم نو. اختر دپاره څه تیاری کړې ځان لپاره که نه؟ یاره 2 جوړه کپړې هم کړي دي. دغه تیاری دی. پیزا ډېر ګران دی. درځیان هم بلا پیسې غواړي نو په 100 جوړې ګنډلې دي 100 روپۍ باندې په 1400 یو جوړه. یوه جوړه دا خو 2 جوړې 3000 روپۍ شوې نو 3000 برابر شوې. ګراني سیوا شوې ده که نه؟ چې خلک ګپ لګوي چې سپلی هم ګرانې دي او جامېګانې هم ګرانې دي او دا به څه کېږي؟ دومره خلک روتې دي. والله چې په خپله خرچه شي ګراني ده. په خپله خرچه شي ګراني ده. ګراني سیوا ده. روډ د اختر شپې ورځې دي خلکو له څه پیغام څه اختر مبارکي ورته کوی نو ووایه ورته. دا به ورته وایم چې الله دې اختر بس په خیر تېر کړي او الله دې واپس خوشحالي راولي. نور هېڅ هم نشته دی بس روډ. حاجي په دې ټایم کې چې کوم دی نو موږ صدر بازار ته راغلي وو. دلته کې را سره ځوانان ولاړ دي، هغوی هم سودا اخیستلو دپاره چې کوم دی نو صدر ته راغلي دي. سره خبرې کوم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. په دې کوټ کې سم د کلي ناظم ښکاري که نه؟ هاو که نه ټولو مشر. بس دا خو اختر شپې ورځې دي او شاپینګ له راغلي یو صدر ته نو ډېر زیات رشم دی او ډېر مطلب خوراک سامان دا شي هم پکې ډېر میلاویږي او زنانو ډېر زیات رش دی یار.
ته ټغر ول راغلی کو نه ځان له بسالي نسه وبالو خو ډغرې مې پکې ډېرې زیاتې وخوړې. دا ته ته کم دی نوم دې سره زه د تاکالې مو نوم مې ارباب فواد دی. د دې ګروپ ته مشري نه نه زه مشر نه یم، مشر همدا دی. مشر راغلی او جی. دا ته اختر دی اختر را نږدې د ورځ به پاتې نو څه میسج څه پیغام لري خپلو همزولو ته ملګرو ته یارانو دوستانو نو زما میسج خدای چې اختر کې چکر ولا لاړ شي، چکرونه هم نه منې کوو خو دې اوبو مو بوله لاړ مشي که نه، ولې چې دی دا اوبه خلک وړي مطلب زندگی خرابوي او لاړ شي ښه ورو مورو لاړ شي خپل انجویمنټ وکړي خو مطلب ورانې پکې ډېرو نه کوي. حاجی په دې ټیم کې چې کوم دی نو یو بل ګروپ را سره موجود دی، هغوی هم صدر ته راغلی دی او د اختر دپاره چې کوم دی نو ځان له څه ناسه چې کوم دی نو اخلي، پیزار اخلي، واسکټ اخلي، خو پته نه لګي. زما به خیال چې د کلي نه راغلی دی او دا مشر را سره موجود دی، ټوپۍ هم په سر کړې ده، تسبیح هم ورسره دي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءالله روژه کې جوړ نیک عمله شوي. ماشاءالله ډېر لږ نه ډېر خبره ده چې بس تسبیح هم دی دا سره کوجه کې مې کو نه صرف روژه کې در راوړه. نه نه بس الحمدلله جمعه په جمعه کوجه کې مو وایو او نور بس تا ته ښه پته ده بس زبرګه میاشت ده. ایکټینګ میکټینګ درځي کو نه؟ ولې راځي عمران خان ایکټینګ راځي. وایي که نه دا وګوره د عمران خان مرید را سره میلاو شو تا خواشه که نه بس ته به تا ته بس ووایو څه ته فرګوته موږ ته ووایم چې څه وایې نه موږ ته ووایې که نه څه پیښې درځي. بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اپنا شکریہ ادا کرو نا، یہ صرف کا عمران خان کا عدالت زندگی تک ہے، یہ صرف کا غلام نہیں ہے، یہ صرف عمران خان کا وقتن کے پشاور کے بنگالا کړو. مړه تاسو دونه چغې ووایئ یار دا څه دا ټوله پورې خاندي. خداره ته چې اختر دپاره ستان له څه اخیستلي ګناه ګراني ده یاره ګراني ده یار نشو اخیستی او دا مې رور دی اخوا کې مې چې ولاړ دی بدر علی اغسې کشر دی مړه بس ګرځو را ګرځو یا خو ستا اخرې ته کشران هم تا لار څه اخلي. نو بدل ته زه لوفر یم که نه ښه ده پته را او که نه څه لوپرې کې کلي کې چې ګرځې څه لوپرې دا ډزې ډوزې کوو نور څه نه کوو روز مطلب څه کې لکه بس نور څه کوو دا خوشحالي مو چې ډزې مزې کوو ټوپکې موپکې ډزو را ډزو رباب منګي پروګرامونه لم باب مانګې پروګرامونه له هر څه له ځو مړه جړاګانو پسې موږ د خدای تعالی په دمه لم یو دا خبره هم نشته ری او واده دې کړی دی که نه؟ واده مې کړی دی بچي دي دوه بچي مې دا مې زوی دی دا مې زوی دی خو تا ته نه تللی ده خو غاښونه وتلي نه دا غریب مګو والی دی که نه دا مګو والی ګلې والی دی ګلې والی دی ګلې دا موږ خوړلی دي دا مګو والی د شپې ورکوټ مور ته ودو بس داسې مګې پې ورختلې وي او دا راته ووایه چې د کلي نه دا ټول راوستي دي نو دي چکر له راوستي او چکر له تاسو چې سمو خوړل کوم نه ها سم خوړلی دي یاره بس دې باندې مې څو خوړه وخوړه او وریجې مرجې مې پې وخوړې راته نوم ووایه نومان ته کم دی زه رازر خانه جی ولې تاسو سره جنګولو دا غاښونه دي دا پیدایشي داسې دي تاسو نوم دی زما ذکریا ته کم دی نمسیزو زه کوم دی شب قدر نه درخانه مسیزو تاسو سره شوق دی زمون هر څه سره شوق دی مړه بس هر څه سره هم شوق دی الله بساله سپلای باندې کو واسکټ باندې نه سپلای ملو واسکټ ملو دوانه الو او ډېر زیات ګران دي دا بسنګالي بس وابه دکان تر مخکې چل لګا تاسو لږه گزاره به کوي خجی یو تا نوم سره نومان دام نومان نو دام نو تو یہ نومان نمبر 1 ته نمبر 2 हाँ हाँ छोटा बड़ा تا سنم دې کم دی مسیزو راو جی کم دي سره هغه ځان له سواغشتل کو نه خاره مسیزو सियाम کم دي سره हाँ जी سب ګندګیر ग्रुप کې راغلي बिल्कुल खसई ग्रुप दे دام تاسو سره ها والله تاسو ټول ډېر زیات مننه کوم خوشاله او قدرمن راته سه ډېر زیات مننه دا چې کم دی نو ټوټلی ګروپ इसके लिए छः دا ټوټلی ګروپ چې کم دی نو راغلی دی او صدر بازار ته راغلی دی کوشش دغه کوي چې ځان له سواخلي بهرحال ډېر ټوکمار دی د کلي خلک چې کم دی نو هغه داسې وران لکه زموږ په شان دی نو دوی راغلي دي او بازار کې چې کم دی نو اوس ورغلي بازار ته او بازار کې خورش به انتخابي سیوا ده الله دوی کې چې ځان له سواخلي بهرحال نو کوشش کوي چې بازار ته راځي نو د خپل جیبونو خیال ساتي ځکه چې نو تاسو کور ته دی او جیب کې بیا صحیح نه نو ګزاره کوي او دا مخکې نور خلکو سره خبرې کوو نو تاسو راځئ لکه ته څنګه شکر دے
کم دی افغانستان دلته کم دی ننګرهار دلته څنګه راغلی دلته مونږ ډېر پخوا نه راغلي یو دلته کار مار کې کو ناس راغلی او کار کوم اختر د پاره خو تیارې شروع تا ځان له څه غشتې اور سم یې اغسې شکر دی واسکټ ته غشتې سپلای واسکټ سره مې شوق نشته جوړې مې اغسې سپلې مې اغسې 3 جوړې مې کړي او سپلې مې واغسې بل ورځ واسکټ سره نه لګي واسکټ سره مې نه لګي 3 جوړه جامې دي او دې ګرانې په دې ګرانې الله خو یار څه ګران دی او تا 3 جوړه کړ ته ډېر بختور بیا الله مالک دی هر څه الله کوي ته کم دی افغانستان یم جی او ذاتی کار مار کې کو څنګه روټو کاروبار روټۍ پخواو ځان له څه غشتې ګلان دی غشتې هغسې جوړم کړی ځان له صدر بازار کې هر څه ارزان دي کو ګران دي او د اور پریډ دی غما هر څه د اور پریډ دی تر املاس کې سی نه کړم چې ځان له چا څه واغشت لاسي ورځي او واپس راوځي شوشاله راغلی انجوای د پاره انجوای کوي انجوای کوي ډغرو لره صرف ډغرو راغلی مطلب ته پیل بس غونډه دنیا په یو سترګې پټي په خلکو چې سترګې چې په خلکو پټي شي بیا خو لا خپاته په انسان هم ورخیږي ته دونه سپینې خبرې کوي به د خلکو له اختر مبارکي خو ورکړه اختر مبارک شه راستا مبارک شي غونډه مبارک شي بس دش لاس سړی بدی ښکاري له شلو پیم پکې کله نه کله کم نیمړه خلکو سره د خلکو د مرګ غم نشته چې مونږ باندې مرګ راځي نه راځي ویشي صرف بس عیاشیانې کوي ویشي عیاشیانو له راوتی دی او کنه زما فیضان خان تاسو کوم دین راغلی تاکال نه تاسو افغانستان یې کو نه نه الحمدلله پاکستانی یم پاکستان کې د تاکال خالی خالی لاسونه ګرځي ځان له چا سوا نه غشتل یاره مونږ خو شاپینګ کړی دی خو اوس هسې چکر له راولو پکې خلکو مخکې ځان لار ته غشتي الحمدلله غستیم دی مړه ګراني مراني نشته دی خو بس هر څه ښه چې چا سره وي اغستی شي چې څوک یې نالي هغسې ګپ شپ لګوي په خیر له خلک وساتي چکر ډېر پکې چکر له راغلي دی او ډېر پکې شاپینګ کوي تاسو ځان له څه واغشت جی مونږ خو اختر هغه کړي دا صرف کپړې پاتې دا مې اوس راواغېستې او خاص یم د هنګو خو دلته به سامان پاتې دي پسې رال درځي په ټیم درلو ګنډلې هم بیا بختور یې او مونږ په ټیم ورګړي دي نو په ټیم وګنډلې او لا دې غشتي او نور ګران دي کو ارزان دي داس یاره بازار خو ښه دی خو اختر شو ورځو کې بس بیا زور ولګوي نو ګران کېږي که نه نور نارملی ریټ ښه دی شکر ده دکانداران یې په موږ باندې ګران کړي که نه بر نه ګرانېږي نه دکانداران دوی ته خو وایي چې دا لږ ارزان کړي د اختر ورځ کې د دوی لا څه کوي نو بس خپله مسلمانان دي نو یار خپله هم ښه پوهېږي موږ به څه درخواست کوو ورته ډېره زیاته مننه ټیک شو مهرباني قدرمنو زیاتره چې کوم خلک دي نو هغې دلته صدر ته چکر له راغلي دي رایش خو به انتخابي سیوا دي دکانداران هم دا ټول هسې ګپ لګوي موږ د موبایلونو دغه دوکان ته چې کله ورغلو نو هلته موږ کتېدل نو هلته رش به انتخابي سیوا و نو ما د موبایلونو ماما نه تپوس وکړو ما ویل دلته چې دا رش به سیوا دی دا اختر دی که دا څه وجه ده نو هغه وایي چې نه دا هسې بس بیه کوي را بیه کوي څوک څه اخلي نه ګورو دا چې چا ځان له څه اغوښتي چې هغه تاسو ته وښیو او که نه یې اغوښتي دا ټول خلک خالي لاسونه ګرځي نو بیا هغه قصه شوي خالي لاسونه دروغجنه مخکې هم د نور خلکو سره هم خبرې اترې کوو نو چېرته ځی ما حاجی په دې ټیم کې چې کوم دی نو زموږ سره دغه دوه ملګري موجود دي په موټرسایکل باندې چې کوم دی نو روان دي کور ته دي زما په خیال چې یا خو بازار ته راغله پته نه لګي دا د پوزه مده نه دی کړی خو بهرحال ودرولم دی ته څه خیر دی جی تاسو ښه ته کوم دی زه د پېښور یم جی نوم ووایه ستا نوم سره زما سات جی جی مزین شاه ستا خو دومره ګران نوم دی دا خو یادولی کې مونږ دغې سیداره ته ځان لم تیارې میارې کړې دی بازار ته راغلي بس بازار ته راغلی یو چې سپلې هم ځان له وغسې کپړې هم کړي دي او بس روجې هم ښه الحمدلله ښه په دغه ونیولې اوس ماشومان لا اخلو بس نور تیارې خو ښه برابر دی د اختره واده دې کړی څه واده مې کړی جی واده مې کړی 2 بچي مې دي الحمدلله 2 بچي مې دي وروستې چې کم ناست دی دله نه کوي دله نه کوي دله دغه دی ورکوټی دی که نه درته وایي ځان له جامې نه دی اخیستی بیا به هغې له او که نه او کار روزګار هم نشته دی بې روزګاره دی پاکستان کې بېروزګاري ډېره زیاته ده د دې به څه حلي
د دې بس څه کوو به خلدای چې بس ودونه به نه کوو ته به هم داسې ګرځو ته به هم داسې ګرځو الیامین له چې چا کړی دی هغه هم سپیره وکړه دا پیغام ورکړه ځان یادې ځان یادوم که نه سپیره م الیامین له وکړه دا پیغام ورکو چې مهرباني وکړي چې دوه د خلکو له وکړي ځکه چې دا عوام ډېر زیات دی او ودونه کم دي تا ځان له جامې کړي دي که نه دي کړي رشاره الحمدلله الحمدلله شکر دې کړي مې دي ووایه څوک به له وکړي نمبر چې د خام ساس پې پرېږدي نه نه که نه مې کړي خو چې الیامین راله کوي بیا کومه هم 3 پیسه 2 پیس کې نه ښه زبردست دی چې څنګه ډرس اپ د هغوی هغسې چې ما له کوي به ټیک دی دا د بلا بچي و چې ما د وزیر اعلی په پالنګ وخېږي نو زه د قصه ډېر چې زم یو بل وکړم زه یم چې زم یو بل وکړم وزیر اعلی چې کوم دی هغه د قوم خدمتګار دی زمونږ خو پریزیډنټ او دغه خو نه دی هغه د قوم خدمت دی زمونږ په وډ راغلی دی صرف جنازو له راځي یار ودونه له خدای نه دی چې تا له واده مو کړي جنین دله وګورو خیر ما له دې یو کړي یو مې کړی یو درله بل وکړي اکونډې سره دی ورله وکړي خو څه دي وکړي دوی سره نه سپلو غم شته نه د پیزار او ودونه غواړي غم دی ورسره دا یو پکې ځان شرمولید به هم غواړي نه نه سنت به برابرو که نه د رسول فیصله ده چې څلور جایز دي موږ هغې کې دوه کوو خو چې دې کې دوه به مونږ په شریکه سنت برابر د څلورو چې بیا بازار ته راځي او یو له جوړه اخلي نو بیا الله چې واده درله کوي نو د هغې بندوبست هم درله کوي چې ګاډی درکوي د پټرولو بندوبست پیسې به هم درکوي هسې پیسې نه کوي کاره ته به ځان لکې واده دی خو به ځان یو ګنډه پور ولکه یو په خپله کوي خیر دله څوک جینۍ ورکوي یاره زه یم دله څوک دنیا نه ورکوي جینۍ خو غټه خبره ده دا څه دی دا مې ترور زوی دی دا ظلم دی ظلم دی وعلیکم سلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو تاسو ټول ډېر زیاته مننه کوم دا سودرې دی امید رولې نو ډېر زیاته مننه او دی بس جهان مننه موږ زمونږ رور زمونږ مشر اختر مبارک شه او ستاسو مبارک شه عوام ته او د ولس ته مبارک الیامین ته سپیشل او بل څه نوم دی د وزیر اعلی نه به بل ځای نه اړي بل څه نوم دی هغه افریدی څه دی ور یاد کوه کم یو افریدی هغه بوډا څه دی یار طارق اوان افضل شهر طارق زما طارق ملک طارق هغه بل نوم افضل مروته هغه بل څه دی یار ډېر ښکلی دی مهرباني چې خوشحاله اوسې خوشحاله اوسې هغه د ترورې زامن چې دوره یو ځای شي بیا خامخا دغه ګپ شپ چې کوم دی نه هغه لګوي پهلوان موږ سره وختي رسېدی پهلوان هم تختې را تختې خو لکه ده په دې ټیم کې چې کوم دی نه مونږ د نور ملګرو سره ناست یو اخر کار چې کوم دی نه مونږ هم خړې راګرځېدو د خلکو سره هم خبرې وکړې چا څه وویل نور ملګري را سره موجود دي دی نه ګرځي خلک چې کوم دی نه د کوره راوتي دی هغې وایي چې مونږ ګرځو خو دوی چې کوم دی نه ناست نو مونږ زم ورسره کېناستو د ما چورګه دین هم ته پوښتنه کړو چې دوی ولې دلته کېناست دي سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چل دی د خیر شکر دی رورا روژې موجې ښې تېرې شوې الحمدلله اختر خو هم رانږدې دی او د خیره صحیح ده تا ځان له څه کړي دي که نه او شکر دی هر څه مغشتي ځان ته څه دی اغشتی دی بنګړي دی اغشتی دی والی نه دا خو د هلکانو نه پکارېږي مونږ ځان ته کپړې کړي دي سپلای مپلای مغشتي دي بس نور چې څه ضرورت یې هغه مغشتي ځان ته او میلې لپاره د پیسې ځان لیښودلي که نه خلک به چکر لم بیا ځي او شکر دی شته دی پیسې چکر له بزو انشاءالله خلک ګرځي وي مونږ چکر له روتي وو د کوره او تاسو چې کوم دی نه په قلار باندې ناست یې چې دا ولې بس دلته کې مرګري وي هغې سره ناستې وه او مونږ ځان له خپل شاپینګ کړی دی هر څه برابر دي بس د دې د وجې مونږ دلته ناست یو مطلب تاسو ځان بېغمه کړی دی او جی او جی دغه بل ملګری څنګه خپه راخپه دی ته ولې خپې نه بس شکر الحمدلله خو خوشحاله یو مونږ د خلکو د ګورو چې نه کا خلک په کوم حال باندې روان دي سی حساب د کتاب دی بس مونږ هم ورته دلته کې ناست یو چې سوچ کې چولو چې د خلکو د پیسې چترا پیدا کړې دي خو یې ګراني ده بالکل دا ستاسو خبره صحیح ده اوس مونږ هم ګورو که نه چې ځان له اوس کپړې وسوالو که نه لږ ورځ بس بیا والو که نه خو چې کم ګوره نه که رور په ګراني کېږي هر څه سره که نه نو به داسې کار وي به سبا به ځان له هر څه اخلو چې ورځ کمې دي او تا ځان له جامې نه دي اخیستې څه کې وسه چې هماغه حساب یې که پیل اخلي او که بعد کې اخلي ګراني خو هماغه ګراني ده پوه شوې پاکستان کې یو شی مرزان نشته دی در دپاره یې څه تیاري کړې دي که نه دي کړې کپړې وپړې ځان له برابرې کړي سره بس پیزار پاتې دی پیزار به ځان له اخلو چې کله ورس ورته له ګوزګار شو
ډېر زیات رش دی پکې ته څه سوچ کړی د پیزار دا خو ډېر زیات ګران دی وي بالکل پیزار خو چې کم مخکې وه په 2000 روپۍ اوس هغه پیزار 3500 پورې رسېدلی دی لازمن به یې اخلي اوس مجبوري ده بس دکانداران هم ګرم نه دي نه کا هغې کوم شی وروړی مخکې به په یو ریټ باندې وروس په بل ریټ باندې دی موږ به یې لازمن اخلي اوس زموږ مجبوري ده چې دا پیزار چا ګران کړی دا د دکاندارانو ګران کړی دی او که نه ګران دي داسې نه دکاندارانو نه ګران کړی دکاندارانو خپله مجبوري ده نه کا نیکان به چې کوم دی کرایه نه ګرانې کړي دی به لازمن شی ګرانوي بس دغه حساب دی جي زیاته مننه هلکه تاسو لار مه بندوئ مونږ حجرت هم لاړ شو بس لارې مارې بندې چې خلک وایي دا ټول کار ستاسو دی په بهرحال دا ملګري دي او دوی چې کوم دی نو د اختر دغه تیارې ښه برابر کړی دی دوی بس ناست یو خلکو ته ګوري چې دا خلک څه کوي نو خلک دا کوشش دا کوي چې هغې دغه پیسې بس د خپلو کورونو نه راوښکي دي او بس په دې بازار کې ورخوشي شوي دي د خیر او ځان له رنګ رنګ شي نه اخلي سپلی هم ګرانې شوي دي سخت کال واسکټ هم ګرانې شوي دي او بیا هم که په 500 باندې مخکې وه بل کال دې ځله په 1500 باندې هم خرڅېږي خو خلک یې اخلي خلک یې پرېږدي نه ځکه چې خلک راوتي دي نو دې نه معلومېږي داسې چې دا خلک به ځان له اخلي خو په اخره کې به اخلي ځکه چې بله شپه پاتې ده نو مونږ خو چا سره نه سپلی سي کړې او نه هم چا سره جامې سي کړې او بس هسې خلک ګرځي بس په دې طرف باندې ورشو په هغه طرف باندې واپس راوځي همداسې ده بالکل جی همدغسې ده دا ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو چې وخت هم راکړو قدرمنو د نورو خلکو سره هم خبرې اترې کوو نو تاسو بس مونږ سره به مل پاتې شئ نورې ګپې شپې هم روانې دي د اختر دغه شپې ورځې دي نه د شپې اختر ته بس ورځ به پاتې دي بیا چې کوم دی نو پروګرام به نور هم یو په دوه باندې ښکلي شي نو چېرته ځای ما مونږ سره پاتې شي په دې ټایم کې چې کوم دی نو موږ د بازار نه لږ شان رامخکې شو هلته رش بې انتخایي سیوارې خو دلته دا لږ چې کوم دی نو د ځان له سپلې غوښتې دی او دی وایي زه هغه خپلو پیسو پسې خفه یم نو اوس پته نه لګي دنه تپوس کوو چې دی ولې خپلو پیسو پسې خبره څه څنګه خیر دی شکر ته ښه کوم دی نوم دی څه دی زه خو زما نوم فاروق دی او د ناګومان اوسېدونکي 400 روډ باندې یم ځای دی څه کې د رنټ دفتر دی که نه خلکو له ګاډي ورکوه او چې د ګاډي ماډي خلکو له په رنټ باندې ورکوو او اخترونو کې هم ډېر ګاډي په ډپټیانو کړي دي مطلب تا خو بس پیسې برابر کړي دي والله بس ښه ډېرې پیسې هم د خلکو نه واخېستې ته چې بازار ته لاړې نو سپلی ګرانې وي که ارزانه وي لا ډېره زیاته مهنګایي وه سپلی ډېره زیاته ګرانه وي او جي تا په څو باندې ځان له سپلی واخېستې په 2500 روپۍ باندې واخېستې 2500 روپۍ باندې د 2500 روپۍ باندې ځان له صرف سپلی اخېستلې اوس په جامو ته پوس کړو ځان له جامې په څو اخېستې جوړه دې په څو اخېستې جوړه خو دې ملګري رالېږلې وه او ځان له مې وګڼله په 1500 روپۍ دې ملګري ته له په خپلو پیسو اخېستې وه ده راته ګفټ رالېږلې وه ملګري شته چې ګفټ لکه زموږ تعلق دی که نه جوړه ته پورې میلاو شوه او درځي له دې پیسې بیا ورکړې درځي له 1500 روپۍ ورکړې جوړه یې اخېستې په څو ودله جوړه والله په دغه 3500 دغه حساب یې هغه شي خو تا څوک ګفټ راوړي هغه به داسې پیسو ته به دی نه ګورې هغه به ته په غټ دغه باندې حساب وي دا ما یو ملګري یو غټه تحفه رالېږلې ده تا وله بیا څه تحفه کې څه ورکړل نو بس مونږ هم وله ورکوو انشاءالله څه پکار یې زموږ د لایق نو مونږ به دا ورکوو دا راته وایي چې اختر دپاره څه پلان کړی دی چا کره مبارکۍ له ځې او چا کره به نه ځې والله بس اختر له خو پلان کړی چې د خپلو خپلوانو کره به ځو مبارکیانو له هیله مبارکیانې ورکوو اختر پیسې درله درکوي چې خپلو خپلوانو کره ته لاړ شي که نه نه مړه بس ماشومانو مخکې به راکول اوس خو بس غټ یو شکر دی بس اوس خو ګاډي ماډي دی هر څه دي پیسې ګټو راګټو هر څه شته سړی سره پیسې میسې شته دی چا نه څه لالي ته بیا ماشومان له پیسې ورکوې که څنګه او نو بس کشران وروڼه هم د هیله ورکوو ماما ترورې بچي د هیله ورکوو غریبانانو له هم ورکوي غریبانانو له هم پکې ورکوو کله نه کله خو عادت په نه جوړې عادت په نه جوړې دا راته وایي چې ګاونډ کې چې کوم کم خلک وي کم غریبانان وي په کار ده چې هغې له هم څه نه څه سړی وکړي که نه نو تاسې اراده کړې ده که نه دا کار نه کوې نه وایي نو انشاءالله اراده هم کړې ده الله پاک به توفیق راکوي نو هېڅ سره به مې امدادونه کوو اختر نه پس خلک دغه کوېدنې مېدنې هم کوي اوس خو دوه ورځې پاتې دي که نه اختر ته بس ما خو د روژې نه مخکې وکړه کوېدنه ته ورشه مټۍ راوړه راوړه هلکه مټۍ ورشه سړي کوېدن دې مبارک شو اختر دې مبارک مهرباني تاسو دې الله خپل وکړي تاسو کړې ده نه که نه الله دې ښایسته ښځه درکړي امین خوشحاله شي ډېر زیاته مننه کوم سړي راته دوام وکړه خو په 2500 روپۍ باندې ځان له سپلی اخېستې دا څه خلک موږ بازار کې وکتل دوی پکې
په یو طرف باندې په بازار ورننو دی په بل طرف ته واپس راوځي او دکانداران ورته صرف ګوري د ډنډې په کې ته جوړ شوي داسې ورته ګوري راګوري څوک سپلو له خواله نه ورځي دا خلک چې کوم دی ټول چکرو له راغلي دي دا مړه بس دا زموږ د دوه ملګري دي هم بس بازار ته لاړل خو به دې د پردو زنانو ته ګوري راګوري نن سبا خور سړی بس بازار کوم دغه شینو پسې ګرځي ټیک ته مطلب ډغرو مغرو همدغه ډغرو مغرو راځي لکه ستاسو اواز پکې نه راځي تاسو وخت شي قدرمنو بس دغه د ملګرو سره ګپ شپ ولګو د نورو خلکو سره خبرې اترې کوو چې بازار ته ورتوخیږو نو چېرته ځای مونږ سره پاتې شي السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی کوم دی د خیره؟ زه محمد عمر نوم مې د لنډ کوتل سره تعلق لرم. څنګه راغلی صدر ته؟ والله بس اختر شاپینګ ماپینګ و هغه م کولو هر څه خو ډېر ګران دي خو بیا هم اخیستل پکار دي ضروري دي. او خلکو ځان له چا دوه جوړه جامې کړي چا درې کړي چا څلور کړي بس چا دوه او چا درې چا څلور چا څومره وس کېدو هم راپورې کړي دي هر چا. ما فی الحال خو دوه جوړې کړي دي او د هغه نه بعد کزن واده هم دی نو انشاءالله چې یو دوه جوړه به نور هم کوو. هر څه ګران دي چې کله دوکان ته ورغلې بازار ته لاړې نو صحیح حالاتو نو کم یو مخکې چې چپړې مپړې به دا تقریبا چې په 2000 به میلاوي دی هغه اوس 7000 نه کم خو یو هم نشته دی بیخي دا بله خو ډېر زیات هر څه ګران شوي دي. او ټول هلکه صدر بازار ته راغځي دلته پېښور ته راځي دلته ګران دي که څه مسله ده نو بس چې اصل ته وګورې هر ځای کې ګراني ده بس دکانداران هم ګرم نه دي نو بس اوس څه به کوې هر څه چې ګران دي نو هر څه چپړې مپړې خو به هم خامخا ګرانېږي. او نو څه میسج څه پیغام لرې د اختر رانږدې دی مبارکي خلکو ته ورکوې نو زما د طرفه د ټولو زما ملګریو ستاسو د ټیم ډېره ډېره مننه او اختر مې اډوانس کې مبارک شه څومره بهر ملکونو کې خلک دي هغه هم ډېر ډېر اختر مبارک شي او چېرته یې خوشحاله و آباده اوسي. ډېره زیاته مننه قدرمن ستا وخت نور نالو قدرمنو دا چې کوم دی د لنډي کوتل دغه ملګري او د سره زمونږ د خبرې اترې شوې یقینا چې پېښور دی او په پېښور کې د اختر ورځې چې راشي نو بیا د نورو ښارونو په شان په پېښور کې هم خلک چې کوم دی نو د اختر سودا دپاره بهر ته راوځي دلته کې چې کوم دی نو رش په انتهایي سیوارې زموږ به کوشش دغه وي چې د خلکو سره خبرې اترې کړو بهرحال لیډیز زنانه هم ډېر زیاتې راوتري زموږ کوشش دغه و چې هغې سره هم خبرې کو خو باقاعده چې کوم دی نو موږ کوشش دغه وکړو چې یاره بس فیصله هم بیا دا وکړه چې یاره هغې پکې نه راولو نه هغې سره خبرې کوو د ملګرو سره به خبرې اترې وکړو کوم ملګري دا کم ځای نه راغلي دا ملګري چې کوم دی د لنډي کوتل نه راغلو یقینا چې د هغه خبرې هم تاسو واورېدې دکانونو کې چې کوم دی نو خلک وایي هر څه ګران دي خو بیا هم مجبوري ده د خلکو ته چې د اختر دپاره به خامخا ځان له څه نه څه اخلي نو خلک راوتي دي انشاءالله زموږ د پروګرام وخت سرته رسي چې زموږ د پروګرام وخت سرته رسي انشاءالله بل خپرونه کې به زموږ ستاسو بیا لیده کاتې کېږي پروګرام کې زموږ خبرو اترو کې خو داسې خبر راغلی وي چې ستاسو پې خاطر دم شوی انسان دی کمزور دی بخښنه راته کوې انشاءالله بل پروګرام کې به زموږ ستاسو بیا لیده کاتې کېږي د لوی له په امان